نه یم راغلی، زما پیله ځل دی او زما خاوند جاوید فضا هغه زه مجبوره کړم، ما ته یې فون وکړو، هغه تللی دی د خپل کاروبار په سلسله کې. ما چې تاسو ته ویلي وو چې مونږ لګیا یو خپل کوشش کوو د بوتیک زما په نوم باندې کولاوی دلته په بهریا ټاون کې پینډای کې، او الله دې وکړي چې هغه کامیاب شي. نو ما ته مې خاوند وایي چې ته ضرور لایف راشه او دا خبره خلکو سره شیر کا، چې خلک وایي چې دی دا فن پرېښودو اعلان یې وکړو. نو فلحال ما دا فن پرېښی نه دی او ما خو تاسو ته خبره وکړه چې زمونږ ټول فنکاران دا کوشش کوي چې دا فن پرېږدي، خو پته نشته نن سبا دومره آخر وخت دی د چا خبره چې په چا هم ادبار کول پکار نه دي. زما خاوند په خپل نږدې یار دوست باندې دومره ډیر پیرې مطلب ډیر ځل ادبار وکړو او کاروبار به ورسره په شریکه باندې شروع کو، نو هغوی به الټه زما خاوند له نقصان ورکو. نو دغه شان د ټولو سره کیږي او هغه زمونږ پښتو متل دی وایي په پردي لاس به مار هم نه وجنې، خو دینه بغیر کیږي هم نه. تاسو ته پته ده کتونکو چې کاروبار په پیسه کیږي، چې پیسه در سره وي نو غټ ناغټ کاروبار بنده کولی شي. مننه ټول میسج کوي او ټولو ته زما لخوا ډیر ډیر سلامونه، ډیره مننه. زه خو د ټولو نومونه اخیستی نشم، که چېرته د یو نوم والم او د بل وانلم نو بیا به ټول خفه وي، خو دا به ووایم چې ټولو ته ویم چې وعلیکم السلام او ستاسو د ټولو پښتنو ډیره مننه چې تاسو ما سره په دې سخت وخت کې ولاړ یې. کتونکو په دې سخت وخت کې ما سره څوک هم نه دي ولاړ. ما سره صرف زما خاوند ولاړ دی جاوید فضا. زه منم تاسو ما سره ډیر زیات خفه یې. پردو خلکو ما سره وجړل، خفه شو. کتونکو د چا خبره ما دا خبره دباولی هم شو، ما دا خبره پټولی هم شو، خو ما ځکه پټه نه کړه چې ما وی ستاسو بچي ستاسو لوڼه زما بچي دي. قسم دی زه ستاسو بچي خپل بچي ګڼم، ولې چې موږ ټول یو مسلمانان یو. ما دا قدم صرف ستاسو د بچو د پاره اوچت کو، نه مې خپل فن ته وکتل، نه مې خپل شهرت ته وکتل. زما خاوند ما ته وایي، خاوند مې راته وایي اول زما په زړه کې ستا دپاره دومره قدر پیدا شو، دومره چې ته یو دومره پښتانه ښځه یې چې تا خپل فن ته خپل شهرت ته ونه کتل. نو تاسو یادوي چې وایي د دې عوام په زړه کې د پښتنو په زړه کې خو به وایي نور هم اوس چې ته په سټیج باندې ځې نو خلک به تا ته په دې نظر نه ګوري چې دا یو فنکاره ده، خلک به نور هم ستا عزت کوي او په دې نظر به خلک ګوري چې دا یو پښتنه ښځه ده. خپل رور رشتې ته هم ونه کتل او هغه یې په دار وخېجو. مننه ټول راته وایي زه هم در سره ولاړ یم. نو ستاسو د ټولو ډیره مننه. ما دپاره مه ودرېږئ، ما تاسو ته خپل ځان نه یاد کړی، ما دې ټولو مسلمانانو ته الله او محمد صلی الله علیه و آله وسلم دومره غټې هستیانې مې یادې کړې چې د هغوی خلاف کار شوی دی. نو تاسو د په حیثیت د مسلمان ودرېږئ او داسې اواز اوچت کړئ، دا قیامت نشانیانې دي، آخر وخت دی، آخر وخت دی. نو ځکه مې درته وویلې چې سبا دپاره د داسې عبرتناکه سزا زه د درینده له ورکم، رور خو ورته نه ویم، د رورولۍ حق خو د هغه په ما بلکل شته نه او نه زه دا منم چې دا زما رور دی. دا زما رور نه دی، که دا زما رور وی ده به داسې کار نه کوم. نو زه غواړم چې دته داسې عبرتناکه سزا میلاو شي چې زما په مخ کې په سړک د پاسه دا ټوټې ټوټې شي او پانسې شي، سترګې نه به مې یو اوښکه ونه غورځېږي. سکه رور نه چې سکه اولاد مې ما به ورسره داسې کول. مننه
ستاسو د ټولو ډیره مننه. زه خوشاله یم، زه په تاسو فخر کوم او نن نه بعد زه دا وایم د مور ولۍ د نوم بېعزتي کول نه غواړم. مور یوه ډیره لویه هستي ده او مور یوه ډیره لویه درجه لري. منم ستاسو میندې به ډیرې ښه وي، خو کاش چې زما مور ستاسو د مور په شان وی، کاش چې زما ورونه ستاسو د ورونو په شان وی. منم په دنیا کې به ډیر ښه خلک هم وي، ډیر ښه مور، ښه ورونه، ښه خویندې. ټول به زما د ورونو غوندې نمک حرامه نه وي، زه منم. خو ما ته ډیر سوخته دا وویل او تاسو ته زه بار بار دا خبره کوم چې احتیاط کوئ، په چا باندې داسې اعتبار مه کوئ لکه ما چې څنګه کړم. او نن زه دا خبره کوم چې زه د خپل مور د لورولۍ نه هم منکره یم، د خپل ورونو د خورولۍ نه هم منکره یم. زما یو مشر ورور دی، نومونه یې درته علم، ورور مې دی نه، قسم دی که زه یې ورونه ګڼم، خو تاسو سره پهچان کوم چې زما د مشر ورور نوم نیاز علي دی، ورپسې بل نعمان علي دی، ورپسې بل غلام علي دی، بیا ورپسې یو ورور مې دی چې هغه مزوبه دی، الله واله دی، په 4 نمبر حمید، او بیا هغه پسې دا درینده دی، دا افتخار چې دا چا ما سره نمک حرامي وکړه. د دوی دغه نومونه دي او زه ترې نه منکره یم. زما ورونه تاسو یې، زما مور او پلار تاسو یې، زما په هر غم په هره سخته کې ما سره تاسو ولاړ یې. زه وړه تاسو عوام سره را لویه شوم. کتونکو دا خبره هم در سره ضرور شیر کول غواړم. تاسو ته خو دا پته نه وه مخکې چې زما په کور کې زما څنګه ژوند دی، څنګه حالات دي. الحمدلله د جاوید فضا د طرف نه زه ډیره خوشحاله یم. د مور مینه یې را کړې ده، د پلار هم، د ورونو هم، هر څنګه لکه یو د یوې رشتې کمی ما ته جاوید فضا نه دی محسوس کړی، د یوې خبرې د یوې رشتې کمی راته نه دی محسوس کړی. خو زه به بیا هم د خپلې مور خپله تلم، ما به د هغې سره هره رشته پالله، لکه د پاره د دې چې زما آخرت صحیح شي او الله تعالی زما نه راضي وي. کتونکو اوس یو 3-4 میاشتې مخکې زما مور راغلې وه زمونږ کره او هغې له ما خپې ووینځلې په خانک کې او د دې اجر دې ما له الله راکړي. خو صرف تاسو ته وایم چې ما دومره عزت د خپلې مور کړی دی. په کم خانک کې په کم اوبو چې ما هغې له خپې ووینځلې، په هغه ګنده اوبو باندې ما خپل مخ ووینځلو. نو زما مور چغې کړې او ما ته یې غاړه راکړې، بچیه ته دونه زما قدر کې په هغه ټایم. نو ما وی نه، د دې اجر دې ما له الله راکړي، دا زه د خپل آخرت دپاره کوم. نو ما چې څومره قدر او عزت د خپلې مور او د ورونو د پلار وکړو، دومره دوی ما له تکلیفونه راکړي دي، دردونه یې راکړي دي. کتونکو تاسو ته به پته وي د دې نه مخکې ما یو څو کاله مخکې اعلان کړی چې ما دا فن پرېښودو. هغه هم دې خپلو خپلوانو په ما باندې کړي وو دغه شان، په سټیج باندې سټیج ته تلو واله وم او زما ماشومانې بوتلي وو، د هغې چغې په ما باندې اورېدې. نو په خپله تاسو سوچ وکړئ چې ستاسو ماشوم څوک بوځي او د هغې چغې تاسو اورئ، نو تاسو خو زه وایم چې مرګ ته به م غاړه ږدي، ځکه چې زموږ مشرانو ډېرې ښه خبرې کړي دي چې وایي اولاد د مور او پلار نه خوږ وي. ما د خپلو بچو چغې اورېدې، امي ما بوزه دلته نه، امي دوی ما وهي. همدې خپلو را سره دغه شان کړو. ما ته یې وی چې ته اعلان وکړه چې ما دا فن پرېښودو. ما باندې خو اعلان وکړو، خو چې زه کور ته رالم نو هم تاسو ټول پښتانه، ټول زما مینوال، ټول میډیا والا ما سره ودرېدل چې دا خو په تا باندې په زبردستۍ دغه اعلان کړی دی، موږ در سره ولاړ یو، ته واپس اعلان وکړه، واپس راشه دې فن ته. خپل فن نن سبا څوک هم چا له څه نشي ورکولی. دا زمونږ بعضې پښتانه چې دي داسې خبرې کوي چې د نه کېدو وي، وایي چې دا فن او دا واغو دا پرېږده، یوازې ما ته نه ټولو فنکارانو پسې خبرې کوي. نو کتونکو زمونږ زرڅانګه اپا الله دې ورله ډېر ژوند ورکړي، زمونږ سینیر سنګره ده، هغې باندې څونه لویه حادثه راغله، تاسو به کتلې هم وي په خبرونو کې په ټي وي باندې. ما یو غیرتمند داسې ونه لیدو، دا څوک چې خبرې کوي فنکارانو پسې، په دوی کې یو قسم ما ونه لیدو چې د هغې کور ته تلي، هغې ته یې ویلې چې زیات نه ده، یو هفتې خرچه ته واله ځان له پې کور کې خرچه وکړه. نو زمونږ دا خلک چې دي نو خالي خبرو ته تکړه دي چې خلکو پسې خبرې وکړي، نور څوک هم چا سره داسې لاس نه کوي. په 100 کې چېرته یو کس نیم به وي چې ښه به وخیږي. او بل کتونکو تاسو په دې خبرو باندې ډېر ښه پوهېږئ، کوم چې پوهه خلک دي
او کم چې ناپوهه دي نو هغه به د دې شعر نه پوه شي. زه چې دا کم شعر تاسو ته ویم دا ما مخکې هم ویلو او اوس هم ویم، په دې شعر کې به اصل هم ځان وپېژني او کم اصل به هم ځان وپېژني چېرې مونږ واقعي دغه شان خلک یو. زمونږ رحمان بابا یو شعر ویلی دی، د رحمان بابا یو شعر دی چې وایي څوک به سپک څوک به درانه راپسې وایي، څوک به سپک څوک به درانه راپسې وایي، زه رحمان په سپکو سپک په درنو دروند یم. نو دې شعر نه د هر سړی سوچ وکړي چې یاره د دې شعر مقصد څه دی، رحمان بابا څه ویلی دی. نو زه به دا ویم چې کوم انسان په خپله دروند وي نو هغه چې ډېر هم غلط انسان وي هغه ته به دروند نظر کوي، او چې کوم انسان په خپله سپک وي که نه نو هغه ته به خپله مور هم سپکه ښکاري، خپله خور به هم ورته سپکه ښکاري، خپل ورونه هم، خپل ټول خاندان، او بیا پردي خو پردي خو به ورته بیا ډېر زیات سپک ښکاري. نه د انشاءالله د شریعت مطابق کار به ورسره کیږي. ما باقاعده د ډېرو مفتیانو نه مې تپوس وکړو، ډېرو مولیانو نه، نو ما داسې تپوس وکړو. پرون هم زما یو مفتي صاحب سره خبرې کېدې او باقاعده روزانه زه تپوس کوم. نو هغوی ووایي چې بالغ هلک بالغې جنۍ سره مطلب ناواده شوی هلک چې زنا وکړي نو هغوی دپاره 100 کوړي دي، او واده شوی سړی چې زنا وکړي نو هغه دپاره سنګسارېدل دي، او داسې چې دا مطلب نکاح ورسره نه کیږي، لکه دا زما دا درنده رور چې و دا نمک حرامه، نو داسې چې ویوشي نو دی بغیر مطلب چې رشته ورسره نه کیږي، نکاح ورسره نه کیږي. ګورئ د ماما سره الله تعالی فرمایلی دی چې حج ته هم تلی شي، هغه رشتې چې چا سره نکاح نه کیږي حج ته هم ورسره تلی شي، ماما سره تره سره بعضې رشتې داسې دي چې نکاح ورسره نشي کېدی نو هغې سره حج ته هم بنده تلی شي. نو تاسو په خپله سوچ وکئ چې ماما سره خو خورزه حج ته هم تلی شي، د الله کور ته هم تلی شي، بیا هغه ماما پاسي او داسې کار کوي نو دې ته خو د بدترینه داسې سزا ورکول پکار دي چې دنیا ته یو سبق پاتې شي. زه په خپله دا غواړم چې داسې سزا ورته ورکړي چې خلکو ته پته ولګي. چې او نازیه اقبال هم یو پښتنه وه چې خپل رور یې په دار وخېجو او خلک بیا ویریږي چې داسې څه حرکت ونه کړي لکه څنګه چې زما د بچو سره وشو. نو ستاسو یو میسج نیم داسې راغی چې داسې کار ورسره وکړي چې شریعت مطابق وي، نو انشاءالله د شریعت مطابق به ورسره کیږي. ما تپوس کړی دی نو هغې وایي چې دا رشته داسې ده چې داسې غلطي وکړي نو دوی دپاره صرف مرګ دی، د مرګ نه بغیر بله سزا نه ده پکار دی، صرف مرګ دی. نو الله دې وکړي چې حکومت ما سره انصاف وکړي او د انصاف فیصله او د اسلام مطابق فیصله هغوی وکړي. او پرون مجرم جیل ته بوتلو، هغه جیل ته لاړو او دې نه بعد مونږ د ډي ان اے ټیسټ هغه کوو، انتظار کوو چې څنګه ډي ان اے ټیسټونه راشي نو هغې نه بعد به بیا ګورو چې د حکومت څه پراسیس وي هم په هغې ځمه، او که بیا حکومت ماله سیله رانه کړه نو بیا به تاسو عوام ته په حواله کوم او تاسو ته به یم چې څه مو خوښوي ورسره وکړئ د شریعت مطابق اسلام مطابق چې څه سزا وله ورکوئ. زما رونه زه اوس هم ویم بیا هم ویم دا نه دي، دا 5 رونه زما نه دي، تاسو زما رونه یې همیشه به ستاسو په سر ودرېږم، همیشه به دا آواز کوم چې زما دا پښتانه رونه او دا مینوال ما سره ولاړو او زه دې خپل رونه نه ګڼم او نه به وګڼم، دې سره ما بالکل په دې دنیا رشته ختمه کړه. او څومره حق چې په بچي باندې د مور او پلار وي دومره حق د بچو هم په مور او پلار وي. د بچو نه که د مور او پلار په باره کې تپوس کیږي نو د مور پلار نه هم د بچو باره کې د تربیت د قرآن پاک د سبق چې تا بچي له څه تربیت ورکړو نو زه هم دا ویم چې زما د مور پلار نه به زما د تربیت هم تپوس کیږي او د دې درنده د تربیت تپوس به ترې نه هم کیږي. نو زه دا ویم چې په دې دنیا خو زه نه د خپل مور سره دعا سلام ساتل غواړم، زما ورسره هر څه ختم شو
په دې وجه چې ما سره ډیره ناجایزه وکړه او زما په خبرو یقین نه کوي او ورځ په قیامت به زه د خپلې مور نه د الله په وړاندې زه تپوس کول غواړم زما تپوس دی الله وکړي د دوی نه ولې مور ډیره لویه هستي ده زه ورته هیڅ نشم ویلی الله ورله ډیره لویه درجه ورکړې ده زه د مور د نوم ډیر احترام کوم بالکل بالکل ستاسو میسج ما وکتو زه خو فلحال فن نه پرېږدم فلحال خو زه لګیا یم او زما خاوند اوس هم تللی دی د بوتیک چې کولاوه وکړم نو هغې دپاره لګیا دی صوفې سیټینګ کوي او کپړې او هر څه دوکان هغه شاپ چې کوم دی هغې سیټینګ کوي لګیا دی انشاءالله روژې نه مخکې به د هغې افتتاح کوو او الله دې وکړي چې کامیاب شي چې کله زما خاوند په خپلو خپو ودرېږي او ما ته پته ولګي چې اوس زما دې فن ته ضرورت نشته نو انشاءالله چې زما په خپله هم زړه تور دی د دې فن نه د دې دنیا نه د دې خپلو رشتو نه بالکل مې زړه تور دی بس دی بچپن نه زه لګیا یم همدا فن کوم اخیر بنده ستړی شي زه خو ډېره زیاته ستړی شوم هم په شوګیرو هم په رشتو پاللو باندې کتونکو تاسو ته خو ما په یو انټرویو کې دا نه ده محسوس کړی چې زه د کور کار داسې کوم لکه یو عام ښځه زه د عام ښځې نه هم زیات کار کوم په کور کې د یو عام ښځې غوندې ژوند تېروم او زما لفظونه همیشه زما خاوند ته دا وي هغه اکثر ما ته غوسه هم شي چې ته دومره ډېر کار کوې نو زه ورته په جواب کې وایم ما اصیله ښځه چې وي نو او خاص کر ښځه ذات چې وي نو د کور په کار باندې ښځه ډېره ښه ښکاري نو کتونکو تاسو به د دې حادثې نه مخکې دا سوچ کوو چې نازي اقبال ته به 12-14 نوکران ګرځي لا زیات او نازي اقبال په ځان له اوبه هم نه رالي نو کتونکو ما نوکران نه دي ساتلي یو خاله را سره وه هغه هم تلې ده د 2-3 کاله وشو هغې ما سره یو 10 کاله تېر کړي او د هغې داسې خپلې څه مجبوریانې راغلې چې هغه لاړه او هغه ډېره اعتباري وه هغې نه بعد ما داسې کار والا څوک نه دي ساتلي بغیر د دغه نمک حرام ورور نه مې چې په ده مې اعتبار و دی مې راوستو ده راله په اعتبار کې لکه د مار داسې ټک راکو چې اوس خپل څه کې چې د پردو نه د هر چا نه د سوري نه یې یېرېږم څوک هم نه ساتم بالکل بالکل د مور او پلار ډېر عزت کول پکار دي دا خو ما په هر انټرویو کې تاسو ته ویلي دي چې د مور او پلار ډېر عزت کوئ که مور پلار هر څنګه وي خو هغوی ډېره لویه درجه لري ځکه خو زه خپلې مور ته هیڅ هم نه وایم نه تې ګیله کوم نه ورته صرف الله ته وایم چې یا الله داسې مور چاله هم ورنه کې لکه ماله چې دې راکړې ده ولې بچپن نه واله اوسه پورې ما سره ډېر ظلمونه وشو زه ډېر په تکلیفونو کې کتونکو زه رالویه شوم ما تاسو ته دا نه ده ظاهره کړې چې ما دومره تکلیفونه تېر کړل او کتونکو د لاس ګوتې یو شان نه وي که نه بالکل بالکل جی دا زه هم غواړم چې سریعام را ځوړند شي او ټول خلک ترې نه عبرت واخلي او چې تاسو ما سره یې بره پیله الله او بیا تاسو ما سره یې نو انشاءالله هم دغه شان به کېږي انشاءالله انشاءالله ولې نه نو دې پورې خو ما وویلې که نه دا یو میسج راغی ده چې جی بالکل بالکل د لستوڼي مار ته ځای ورکول نه دي پکار مننه ټول دا وی چې موږ تا سره ولاړ یو او د مور پلار عزت کول بېشکه بالکل پکار دی ما خو هم ډېر عزت کړی دی د خپلې مور د هغې د خپو په اوبو باندې ما مخ وینځلی دی اوس تقریبا 3 میاشتې مخکې هغه راغلی وه او د دې اجر دې ما له الله راکړي ما یې دومره ډېر عزت کړی دی په ټولو بچو کې ما د خپل مور پلار ډېر عزت کړی دی او په ټولو بچو کې هغې ما ته سپک نظر کړی دی خو زه بیا هم وایم چې زما په خپل قسمت صبر دی
او زما نیت صفا دی دې ټولو ته، ځکه خو یې راته الله ښی. فضائل اعمال کې یو روایت دی چې وایي हर चीज की दार و मदार نیت پر ہے. نو نیت صفا وي منزل آسان. چې نیت دې صفا وي الله درته ټولې لارې صفا کوي. جی بالکل الحمدلله 15 وخته مونځ خو کومه، خپله هم ورسره تهجد مونځ هم کومه، د اشراق مونځ هم کومه، بیا 10 بجو ټایم کې بیا د چاشت هم کومه. الحمدلله د دین نه ښه واقفه یم. خو بس د رزق ویش دی الله تعالی چاله په څه کې رزق لیکلی دی، چاله په څه کې لیکلی دی. کتونکو زه که د شپې په 3 بجې هم د ریکارډینګ نه راشم نو سهار مونځ له خامخا پاسم او په کور کې ټول لویه واړه مونځ له پاسم. دا زما عادت دی. تاسو هم دعا کوئ، هم ماته، هم د ټولو فنکارانو ته چې الله یې داسې یو مخه یو سیله روانه کړي چې دا فن بالکل پرېږدي. ټول فنکاران دي فن کې ډېر زیات تنګ دي، خو څوک داسې نشته، نه حکومت ورسره داسې لاس اخلاص کوي. الحمدلله ما خو نن تاریخه پورې نه د حکومت نه داسې څه امداد غوښتی دی، نه به ترې نه وغواړم. ماله زما خاوند الله دومره غیرتي راکړی دی چې هغه خپل کوشش څو ځله وکړو، خو دوستانو ورسره دوکې وکړې، چا ترې نه پیسې وخوړې، چا ورله تاوانونه ورکړل. هغه خو په خپل ځان ډېر زیات محنت کوي، بار کاروبار شروع کی او ورسره دوکه وشي په کاروبار کې، پیسې ترې نه هغې بس ضبط کې وایي چې نشته، نقصان وشو، دا وشو، هغه وشو. نو اوس ورته ما وایي چې زما په نوم دا بوتیک کولاو که کیدی شي دا وچلیږي. نو انشاءالله امید مې دی. زما د لایف راتلو مقصد دا و چې تاسو ته پته ولګي د بعضو خلکو پراپګنډې هغه کړي دي، عجیبه غوندې خبرې کوي چې دی دا فن پرېښودو. نو الله دې وکړي چې زه یې پرېږدم، خو فلحال ما پرېښی نه دی. انشاءالله ډېر زر به پرېږدم انشاءالله. تاسو راته دعا کوئ. کتونکو بعضې خلک یقین نه کوي که نه، هغوی وایي چې دا نو چې دا رښتیا نه وی ما به دا خپل رور تاسو ته په سکرین مخامخ څنګه راوستو. ما خو په سکرین هم دی راوستو، ما سره بد هم وکړل، ما دا هر څه چې کړي دي د خپل آخرت دپاره. کتونکو چې زما آخرت ښه شي، کیدی شي الله ما په دې وبخي. زه په ده په غلط کار پرده اچول نه دي پکار. د الله او د رسول خلاف کار کړی او ما به پې څنګه پرده اچوله، بیا خو به ورسره په دې ګناه کې زه هم شاملېدم که ما په ده پرده اچولی وی. او ما ډېر سوچ وکړو، ما وی زما د ماشومانو، زما د بچو ژوند خو داسې خراب شو، دی یې راله داسې پریشانیانې راله په کور کې جوړې کړې او زما وړو ماشومانو سره دومره ظلم زیاتی وکړو. نو زه نه غواړم چې د بل چا د ماشومانو سره دا زیاتی وشي. دا د قیامت نشانیانې دي او خلک وایي چې قیامت نشانیانې دي. نو زه وایم چې نشانیانې نه، دا قیامت شروع دی. زمون حضور پاک چې څه خبرې فرمایلې وي چې د قیامت به دغه نشانې وي، نو هغه ټولې خبرې اوس لګیا دی رښتیا کېږي او هغه شروع دی. مننه ما ته پته ده ډېر خلک خفه دي، ډېر خلک عجیبه خبرې کوي او دا څوک چې غلط کمنټسونه کوي نو دې ته زه دا ویم چې ما خو تاسو ته ځان نه دی یاد کړی چې زما دپاره ودرېږئ، د یو فنکارې دپاره ودرېږئ. ما تاسو ته الله او رسول یاد کړی دی، هغې کې هم تاسو خبرې کوئ، نو دا خو ډېره سخته ګناه ده. د الله او د رسول خلاف کار شوی دی، هغې کې هم تاسو داسې خبرې کوئ، نو دا خو ډېره سخته ګناه ده. مننه
دا یو ورور وایي چې آفرین ستا په همت، نو دغه شان ډاډ چې تاسو ماله راکوئ، نو زه وایم چې زه په دې کې مړه هم شم که نه، نو زه مړه نه یم. دا مرګ که زه مړه شم نو د شهادت مرګ به وي، او دا د شهادت مرګ د ډېرو کمو خلکو په قسمت کې وي. که په غیرت باندې مړه شم نو زه وایم چې زه به مړه نه یم. مننه جی، مننه د ټولو. بالکل، ولې نه، د والدین خو زه ډېر زیات احترام کوم، ډېر کړی مې هم دی د بچپن نه واله اوسه پورې، چې هغوی ما ته دا فن وښودلو، کم وهلې را کړي دي، کم تکلیفونه ما تېر کړي دي، نو هغه خو تاسو ته پته نشته، دا هم د دې والدین دپاره ما دا ټول تکلیفونه تېر کړي دي. مننه مننه ستاسو د ټولو، ډېره مننه. الله مو عزت وکړه. خاص کر د خواجه سران چې کوم دي ډانسران، دوی هم ډېر زیات خفه دي، زما کور ته راغلي وو ټول، او الله دې عزت وکړي، او سپک نظر کتونکو چاته هم مه کوئ. الله تعالی وایي چې زما کور وران کې، خو د انسان زړه مه خفه کوئ، او د انسان زړه له دک مه رسوئ، هیڅ کله هم د انسان زړه مه خفه کوئ. په دې الله تعالی ډېر زیات ناراضه کېږي. د هر انسان خپل لایف دی، خپل ژوند دی، د چا د کور نه څوک هم خبر نه وي، د چا څه مجبوریانې وي، که دا خواجه سران دي، که ډانسران دي، که هیروینې دي، که پروډیوسران دي، که موسیقاران دي، که شاعران دي، که سنګران دي، دا ټول د هر چا خپل خپل مجبوریانې دي، او الله دې وکړي چې د دې ټولو مجبوریانې حل شي، او الله چې وغواړي نو هر څه کولی شي، خو په دې کې به د الله څه راز وي چې دا ټول فنکاران دا فن کوي. نو زه وایم چې الله وغواړي نو په یو سیکنډ کې به دا ټول دا فن پرېږدي، چې الله مهربانه شي په ټولو باندې. نو چاته هم کتونکو سپک نظر مه کوئ. او دا ګناه زه تاسو ته نه کوم، دا څوک چې دا غلط کمنټسونه کوي که نه، دا د دوی ګناه نه ده. زه منم دا زموږ دا فنکاران چې کم دي، دا اوسني کمې جنکۍ چې راغلي دي، نومونه یې راله داسې خاص نه راځي، دا غلطي د دوی ده. د دوی داسې ده که نه چې دوی لوپټې وغورځولې، زموږ پښتنې په لوپټو باندې ډېرې ښه ښکاري، نو هغه کم چې ښه فنکارانو په حیا او په عزت کې وخت تېروو، نو هغوی یې هم د ځان سره بدنام کړل. نو دا ټوله غلطي زموږ د دې فنکارانو، د دې اوسنو جنکو ده، چې دوی د حیا صادر غورځولی دی، لوپټې غورځولې دي، هاف لستوڼې کوي، غټې غاړې کوي، او ورسره ډانسونه کوي د ګانو سره. نو زموږ ټول کم ښه فنکاران چې دي، د هغوی نومونه یې ځان سره بدنام کړل. مننه جی، مننه. بالکل صحیح خبره کوي. که دا یو عام ښځه هم وی که نه، نو داسې به یې نه وی کړی، د شرم د وجې چې یاره شرم دی. دا سوچ ما هم کوو. او دا تاسو چې څوک ما ته آفرین وایي که نه، تاسو ډېره مننه. او دا خبره زما خاوند جاوید فضا هم کوي ما ته. هغوی هم ما ته وایي چې اوس ته کله سټیج ته ځې، او که چېرته کوم پروګرام وي یا په سټیج ته ودرېږي او سټیج ته را این شي، نو خلک به ستا دا پښتانه په دې وجه هم ډېر زیات عزت کوي، نور به هم ستا عزت کوي د فنکارې په حیثیت نه، په دې خبره چې تا پښتو کړی ده او تا کار د پښتو کړی دی، او
ټول پښتانه به د سنگر په حیثیت نه د یو پښتو په حیثیت چې دا یو ډیره پښتانه ښځه ده دی په خپل رور هم پرده وانه چوله او دنیا ته یې څرګند کو دنیا ته یې وشرمو الله دې هلته هم وشرموي او په دې دنیا دې الله نور هم ذلیله کړي چې داسې بې پښتو کار یې کړی دی. نو کتونکو زمانم چې تاسو کم زما په مقصد پوهیږئ نو تاسو چې کم مقام مخکې و زما ستاسو په زړه کې نو اوس به د هغې نه هم هغه مقام دروند شوی وي او نور به هم تاسو ماته دروند نظر کوئ په دې خبره چې ما په خپل رور پرده وانه چوله. مننه جی زه هم په تاسو فخر کوم. عارف خان وایي چې زه در باندې فخر کوم. مننه ستاسو د ټولو ډیره مننه. میډیا ته خو ما سټارټ کې ویلو چې بالکل به نه راځي. کله چې ما اف آی آر وکړو نو ما هغوی منع کړي وو مې زه نه غواړم چې میډیا باندې فلحال دا خبره راشي ولې چې ثبوت زما لاسته نو راغلی چې کله ثبوت زما لاسته راغی نو بیا دا خبره میډیا والا خوره کړه او بیا زه هم تاسو ته په سکرین راغلم او تاسو ته مې صفا خبره وکړه. انشاءالله انشاءالله ولې نه مننه. بالکل زما خاوند افغانی دی نو زه داسې ګڼم چې زه ستاسو د افغانستان انګور یم. بالکل ولې نه. هم د پاکستان لور خور یم او هم د افغانستان انګور یم ولې چې زما خاوند افغانی دی او زه خو ستاسو په مخ کې کتونکو وړه رالویه شوم تقریبا د 8 کالو ومه او د 6 کالو نه ما دا فیلډ شروع کړی دی دا فن او د 8 کالو ومه چې بیا زما مطلب ګانې سټارټ شوې او زه خو وړه تاسو سره رالویه شوې یم او ځکه نن سم یم نو بر الله او بیا ستاسو په مینه باندې ځکه نازي اقبال یم نن نو ستاسو په وجه یم. پته دراته جی مننه چې تاسو ټول ډیر زیات خفه یې. جی زه په خپله هم غواړم چې دله جزا ورکړلی شي او دا خبره مکمل ختمه شي. خو زه ځکه تاسو سره هره خبره شیر کوم اوس چې زما خاوند خبر شو هغه ماته فون وکړو هغه تللی وم هغه بوتیک شاپ هغې تیاری کوي نو هغه ماته فون وکړو خلکو دا خبرې خورې کړې دي چې تا دا فن پرېښودو نو وایي نه وایي لږ ساعت دپاره لایف راشه او خلکو ته ووایه چې نه فلحال مې نه دی پرېښی او انشاءالله الله دې وس او توفیق راکړي د هر فنکار سره چې ټول دا فن پرېږدو خو فلحال مې نه دی پرېښی. بېشکه بالکل عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. مننه جی بالکل ما د خپلو بچو دپاره دا قدم اوچت کو چې سبا زما بچې زما ګریوان ته لاس وانه چوي او دا ونه وایي چې مورې تا زموږ دپاره انصاف نه وغوښتی هغه دې رورو نو په رور دې پرده واچول او زموږ ژوند خراب شو نو یا به یم یا به نه یم مرګ خو حق دی نو زه یو ورځ خو به مې بچي دا هر څه وګوري ورته به پته ولګي چې زموږ مور زموږ دپاره څه کړي. ما دام نه غوښتل چې زما بچي په سکرین راشي او زه دا هم نه غواړم چې زما بچي دې فیلډ ته راشي. کتونکو تاسو ته پته نشته دا درنده رور مې چې کم و د افتخار نمک حرامه دی خو زما خاوند چې کله لندن ته لاړو نو ما وی زه به څه پردي خلک راولم نو مور ته مې ووی زما د کشرې ماشوم لا نو پیدا شوی
په دې ماشوم زه بیمار وم نو ما مور ته وویل مې امي ما ته هم تکلیف دی او د پردي سړي په مخ کې به زه ګرځېدی هم نشم مې دا مې خپل ورور دی واړه مې لکه د بچو رالوی کړي دي دا ورور زما په 8 نمبر دی 8 نمبر باندې مور پسې بیا بل کشری ورور دی په 9 نمبر باندې موږ 3 خویندې یو او 15 ورونه نو اول 3 خویندې یو بیا څلورم ورور زما دا دی په ورونو کې نو په نمبر په حساب دا په 9 نمبر راځي 19 کاله به د عمر وي آی ډي کارډ یې هم جوړ کړی دی او ښه پوی دی ښه هوښیار دی لکه ورکوټ یې ما رالوی کو لکه د بچو مې د ده خدمت عزت کولو خیال مې ساتلو د زوی اواز به مې پې کولو چې زویه راشه دا کار داسې وکړه زویه داسې وکړه هغسې وکړه نو زما خاوند جاوید فضا چې کله لندن ته لاړو هغه هم زمونږ او د ماشومانو دپاره مسافر شو لاړو تاسو خو به کتل چې هغه به لندن نه به لایف هم راتلو کله کله نو ما دی راوستو زه بیماره وم مور ته مې وویل نو هغې ویې چې او پردي خلک نه دا خپل ورور در سره ښه دی چې دی مې راوستو نو زه به ریکارډینګ لتلم او ما ته به پته نه وه ده به زما د ماشومانو سره د 1.5 کال نه دی لګیا دی دا نمک حرامه زما د وړو وړو ماشومانو سره نو زه به چې رالم زما ماشومانو به خېټه نیولې به وي دا خېټه مې خوږېږي ډېر تکلیف دی راته نو دا 1.5 کال نه زیاتو شو 2 کاله تقریبا او داسې چې ما زه خپل ماشومان د معدې ډاکټر باندې ګرځوم په ډبګري ګارډن کې کینی ډاکټر کبیر صاحب د معدې سپیشلیست دی د دې خبرې هغه هم ګواه دی چې دا 1.5 کال 2 کاله ما خپل ماشومان هغې له بوتلې دي کله به الټراساوند کوو کله به ورته د ګیس دپاره دوایي لیکله چې د دې معده کې ګیس دی بیا به ډاکټرانو وی چې دوی دا بهرني دا چپس ماشومان دی سپایسي تراخه چپس خوري نو دی په وجه د ماشومانو خېټه کې معده باندې هغه بوج جوړیږي او ګیس جوړیږي هغې په وجه ورته تکلیف وي ما ته څه پته وه چې دا نمک حرام زما بچو سره داسې زیاتې کوي او هغه برما والا ماشومان چې کوم قتل شوي وو سوځېدلي وو نو په یوټیوب کې به ورته هغه ماشومانو ویډیوز راوستل او هغه به ورته ښودل چې دې ماشومانو ته وګوره داسې به دې سوځوم او داسې به دې حلالوم که تا مور ته حلوې یا دې پلار ته حلوې نو زه به چې کله کیسټ له ریکارډینګ له تلم پېښور ته نو زما د مشرۍ لور به ژړل او رپېده به نو د دې نمک حرام ورور په مخ کې به مې راته وی چې امي تاسو چې ریکارډینګ له ځئ نو ما ځان سره بوځئ نو زما به دا خیال ما به وی زه کېدی شي د دې لور مې د فن سره شوق وي نو زه به ورته غوسم شوم او دې نمک حرام ورور ته به مې ته د دې څنګه مامای مې یو ګزارم ولا ورکه غوسه شه ورته مې د ماما مثال خو د مور او پلاري مې ته دوی ته دونه تربیت نه ورکړې چې دا مور دې نه غواړي چې دا فن تاسو وکړئ زما دا سوچ و چې زما د دې لور سکول سره شوق نشته او د فن سره یې شوق دی او ما ته بار بار وایي چې امي ما ځان سره ریکارډینګ له بوځه او منځ کې زما لور به داسې یارېده لکه د هغې به دا مطلب و چې اوس به امي لاړه شي ماما به بیا مونږ سره زیاتې کوي هغه پینټ کې چې کم بیلټ اچوي